په دې ناسته کې د ګریش ولسوال الحاج معاون شرافت صاحب د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو په وړاندې مبارزې معاینت د کشف تخنیکي او دقیق ریاست اړوند د ځانګړو جرایمو مدیریت مسؤل الحاج ملا عبید الله سحر حاجي لالا، د ګریش د نشي توکو په وړاندې مبارزې مسؤل حاجي قرباني او یو شمېر نور مسؤلین او مجاهدینو ګډون کړی و. ښاغلي حاجي یاسر و الحاج حضرت صاحب مبارک ته ښه راغلاست وایي. د هغوی لپاره یې د غرمنۍ مېلمستیا ترتیب برابر کړی و. ښاغلي سحر حاجي لالا د مجلس د ګډونوالو تعارف وکړ او د حضرت صاحب مبارک د کورنۍ د جهادي خدمتونو، قربانیو او هجرتونو په اړه ګډونوالو ته مختصر معلومات وړاندې کړل. ښاغلي حضرت مجددي د اسلامي نظام شکریه ادا کړه، د مجاهدینو د خدمتونو او د شهیدانو د شهادتونو د قبولیت دعا وکړه، د اسلامي نظام د بقا او پیاوړتیا هیله څرګنده کړه او د اسلامي امارت سپیڅلي نظام د لوی خدای جل جلاله فضل د افغانانو د څو لسیزو ارمان او د مجاهدینو د قربانۍ ثمره وګڼل. په مجلس کې د ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د شریعت او طریقت د یو شمېر اکابرینو او لوړ رتبه شخصیتونو یادونه هم وسوه. د هغوی قربانۍ اتلولي او فداکاري یادې سوې، تاریخي شخصیتونه ونمول سوه او د خدمتونو ستاینه وسوه. د یادول وړ ده چې حضرت ابوبکر مجددي د شهید حضرت علامه محمد اسماعیل مجددي رحمه الله زی او د حضرت ضیاء المشایخ مولانا محمد ابراهیم مجددي رحمه الله المسی، د حضرت نور المشایخ فضل عمر مجددي رحمه الله کړوسی، د امام ربانی مجدد الف ثانی له اولادونو څخه دی چې د نسب سلسله د اسلام دوهم خلیفه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پورې رسیږي او د هیواد دننه او بهر کې زرګونه مخلصین او متعلقین لري.